آیا دغه سرسایه خپل مور پلار ته یا خپل وروڼو ته یا خپل خویندو ته ورکولی شي او که نشي ورکولی؟ ګران کتونکو دغه سرسایه د زکات په شان دی، خپل اصول او خپل فروع ته هم نشي ورکولی. لکه څرنګې زکات چې دی خپل مور ته، خپل پلار ته، خپل نیکه ته، خپل نیا ته، بیا د هغې چې کوم والدین دي یعنې داسې اصول، او خپل فروع مطلب دا چې خپل زوی ته، خپل لوسي ته یا نوسۍ ته د هغې زامن چې دي، نو همدغه رقم دغه سرسایه چې دا هم خپل اصول او خپل فروع ته نشي ورکولی. د دې نه سوا چې کوم وروڼه دي یا خویندې دي چې هغوی باندې سرسایه کیږي، هغوی چې دی د دغه سرسایې دپاره حقدار وي، بیا دوی ته دغه سرسایه ته ورکولی شي. په دې کې څه قبح نشته دی او په دې باندې ستا دغه سرسایه کیږي. او بهتره دا ده چې تا په خپل خاندان کې، په خپلو رشته دارانو کې څوک فقیران وي، څوک مسکینان وي چې په هغوی باندې سرسایه کیږي، چې ته دغه سرسایه هغوی ته ورکړي. اگر چې هغه خلک تا سره په خپل کلي کې نه اوسېږي، هغه چې دی په بل کلي کې اوسېږي، په بل وطن کې اوسېږي، نو ته بیا دغه سرسایه چې دی وړی شي او هغه خپل رشته دار ته په هغه پردي وطن کې ورکولی شي. که چېرته ستا رشته داران چې دی هغه پردي وطن کې اوسېږي خو لیکن هغوی باندې سرسایه نه کیږي، نو بیا تعالی حق دا دی چې ته دغه سرسایه د خپل کلي لا د خپل وطن نه بهر ونه باسې او په دغه خپل کلي خپل وطن کې چې دی کم مسکینان دي، کم فقیران دي چې څوک د سرسایې حقدار دي او چا باندې سرسایه کیږي، چې هغوی ته دغه سرسایه ورکړي.